نن دوشنبه د بُست پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له لوري د هلمند کرنیزو، سوداګریزو او صنعتي محصولاتو 3 ورځنی نندارتون په هلمند ولایت کې پرانیستل شو. په دې څیړنیز نندارتون کې د بُست پوهنتون مسؤلینو، کارمندانو، استادانو، محصلانو، ځوانانو، د بیلابیلو ادارو استازو او عامو ښاریانو برخه اخیستې وه. په یاد نندارتون کې د بُست پوهنتون رئیس ډیپلوم انجینر محمود سنگین د پیل پر مهال وویل هغه د نندارتون پر ارزښت او وطني تولیداتو پر بازار موندنې خبرې وکړې او همدا ډول یې د بُست تشبثاتي مرکز د پرانیستي زیری ورکړ چې په دې مرکز کې به د کوچنیو کاروبارونو لپاره د بیلابیلو کټګوریو د خلکو طرحې، نظرونه او ایډیاوې اخلي. تر څیړنې او تحلیل وروسته به ورته مالي امکانات برابروي. سنگین وویل هغه کسان چې مالی امکانات لري طرحې او پلانونه به ورکوي ترڅو پورې هغوی خپل کاروبار پیل کړي. موږ نور خپل شیان پوره کوی شکر دی اوبه لرو پریمانه اوبه لرو موږ د بولان خلک اوبه لرو یو موږ مارکیټ نه لرو په مارکیټ کې دونې ستونزې مې دي چې پر ایله د بغرا پر غاړه باندې ناست اورې دا یې پرې وه دا یې پرې وه د ټیلې و ټمبې دي سهار د خلکو سره حملې دغه ستونزه لرو بل مشکل سړي خو برق غواړي کیسه غواړي موږ خو برق نه لرو دونه برق موږ کمه دی دا برق اوس پر تقسیم اوقات نن د کندهار دی سبا د ګرشت دی بل د فلاني ځای د تش د اوبو دپاره دی چې سړي خو برق غواړي او دا شم کېږي اورې موږ ته چې خپل یم کوی چې خپل په لاس په واسطه په خدای چې جوړېږي چې دلته دې اوس زیرخانه ووهله اورې په نیمه خښته باندې راپورته که اورې شین ریګ ور واچوي او دغه کوه یې موږ چې خوندي کېږي خو موږ خپل د لاس واسطه نه کړو سړي خو ښه شی دی چې وي. په هلمند ولایت کې د کرنې او مالدارۍ د پلان او همغږۍ مدیر قاری شفیق الله مبین د بُست پوهنتون دا نندارتون د وطني تولیداتو د بازار موندنې لپاره خورا مهم وباله او له پانګوالو یې غوښتنه وکړه چې د وطني محصولاتو د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي. د هلمند ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو آمر مولوي شیر محمد وحدت د بُست پوهنتون له ادارې مننه وکړه چې د هلمندي محصولاتو او تولیداتو د پیژندنې په موخه یې ګټور نندارتون په لاره اچولی دی. د بُست پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس ارسلان وطندار وویل چې په یاد نندارتون کې به د وطني تولیداتو د بازار موندنې لپاره د مصرفونکو پر مټ د وطني تولیداتو پر کیفیت، قیمت، تضمین، بسته‌بندۍ، تخفیف، د محصولاتو لپاره پر ترانسپورتي اسانتیاوو لپاره کار وکړي. هغه وویل چې د تولیدي کمپنیو جغرافیایي موقعیت، د نوموړو محصولاتو لپاره تبلیغات، د کارمندانو مسلکي توب، ماشینري او په ټولیزه توګه د بازار موندنې له نندارتون څخه د لیدونکو د رضایت کچې پر معلومولو باندې اغیزمنې څیړنې ترسره کول پکې شامل دي چې د یادې څیړنې پایلې به نوموړو کاروباریانو سره د یو سمپوزیم په ترڅ کې شریکې سي. جلسو څخه وروسته په دې ته وتوانېدلو چې په هلمند کې د ټولو کرنیزو محصولاتو چې هغه تقریبا د 20 څخه تر 25 کرنیز محصولات دلته په هلمند کې کرل کېږي د دوی دي او د 21 صنعتي کمپنیو چې هغه مختلف ډول تولیدات سرته رسوي د دغو چې ټوټل تقریبا 50 محصولات د مجموعه کېږي. دغه نندارتون مو په بُست پوهنتون په انکاړ کې د 3 ورځو لپاره جوړ کړی دی تر څو موږ د دغو محصولاتو لپاره په 2 برخو کې کار وکړو. یوه برخه دا ده چې موږ هلمند ولایت لپاره د هلمند د ولس لپاره د ټولو کرنیزو محصولاتو یو بازار موندنه ورته وکړو چون د نندارتونونو چې کله په نړۍ کې جوړیږي دا د محصولاتو د مارکیټینګ لپاره یوه ښه وسیله ګڼل کېږي. د یادونې وړ ده چې بُست پوهنتون تر دې وړاندې هم د وطني تولیداتو د ملاتړ په موخه بیلابیل نندارتونونه له وړاندې هم ترسره کړي وو.